د تشویش او سټریس کمولو لارې چارې. ګرانو مینوالو السلام علیکم. مینوالو له هر څه وړاندې زموږ د یوټیوب چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ. په هر انسان کې د سټریس او تشویش پیدا کېدو لامل توپیر لري، خو ځینې عام یې لاندې یاد شوي دي. د تشویش د منځه وړلو لپاره لومړی باید د تشویش پیدا کېدو لامل پیدا کړئ. په ځینو خلکو کې لومړي ملاقاتونه د خلکو په مخ کې خبرې او یا یوه چاره ترسره کول تشویش او سټریس پیدا کوي. په ځینو خلکو کې سفر، په ځینو کې جینیتیکي وي، په ځینو کې عادت پرېښودل لکه نسوار، سیګریټ او یا هم د درملو پرېښودل، په ځینو کې د درملو بد اغیز وي، په ځینو کې اوږدمهاله ناروغي د سټریس او تشویش لامل کیږي لکه د زړه ناروغۍ، شکر او داسې نور، په ځینو کې اوږدمهاله درد، په ځینو کې کافیلین لکه کافي، چای او یا هم نیکوتین لرونکي لکه سیګرټ او نسوار، په ځینو کې بیا نورې عصبي ناروغۍ وي. د تشویش علایم ذهني او فزیکي ناارامي، ویره، د زړه تیز ضربان، د بدن خولې کیدل، د لاسونو لړزیدل یا رپیدل، کمزورتیا یا ستړیا، په تمرکز کې ستونزه او تیزه ساه اخیستنه. په کومو خلکو کې سټریس یا تشویش د ګرمۍ یا سړو کیدلو احساس، سر ګرځېدل، زړه بدوالی، ساه بندېدل یا لنډه ساه اخیستنه هم پیدا کوي. که چیرې د لنډمهاله لپاره وي او له ځینې وضعیتونو سره مو تشویش او سټریس تړاو لري نو لاندې چارې ترسره کړئ. که چیرې سټریس کوونکي وضعیت سره مخ شئ او د زړه ضربان مو زیات شي یا هم له سختو چارو سره مخ یاستئ، د لاسونو رغوی مو خواله کوي، دا تشویش دی. سټریس ته زموږ د بدن غبرګون دی. همداسې که چیرې له یوه نوي کس سره مخامخ شئ، نابلده ځای کې مو لومړۍ ورځ وي لکه په نوې دنده کې لومړۍ ورځ یا هم د خلکو په مخ کې خبرې کول دي، دې ډول وضعیت ته د هر کس د بدن غبرګون توپیر لري. په دې ټولو وضعیتونو کې څرنګه د سټریس برید کنټرول کو. کله مو چې سټریس یا تشویش تمرکز له منځه وړی او یا هم ستاسې د چارو او فعالیت مخنیوی کوي، په دې وخت کې ستاسې ذهن کې منفي فکرونه خپلې ریښې خپروي. د کنټرول لپاره له خپل ځان څخه سم د لاسه پوښتنه وکړئ چې آیا دا منفي فکر او ویره رښتیا ده. دویمه پوښتنه دا وکړئ چې څرنګه خپل کنټرول ترلاسه کړو.